سلامونه، بیا مو هم وخت په خیر، ستړي مه شئ، ښه راغلاست راته وایم. د خپرونې په دې برخه کې موږ مخکې یاده کړې وه چې رفیع انځور به راسره وي او له انځور صاحب سره به د معلم پر ورځې باندې غږېږو او د معلمینو پر ستونزو باندې او د استاد پر ارزښت باندې په ټولنه کې. انځور صاحب ستړي مه شئ او سهار مو نیکمرغه. ډېره مننه نظیر صاحب، سلام تاسو ته او د مشرانو ژغوري تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته هیله ده چې روغ او جوړ به وي. قربان دې، ډېره زیاته مننه. په لومړیو کې که د استادانو یا هم معلم پر ارزښت باندې خبرې وکړو. مننه. آباد اوسئ. له هر څه وړاندې د ښوونکي نړیواله ورځ د هېواد ټولو درنو او پتمنو ښوونکو ته مبارکي وایم او په ځانګړي ډول زما قدرمنو ښوونکو ته د دوی برکت او د دوی هڅونه وه چې زه یې تر دې ځایه راورسولم. د ښوونکي ارزښت او د ښوونکي مقام په ټولنه کې یو ځانګړی رول لوبوي او زموږ لپاره ځانګړی دی. له بده مرغه چې په افغاني ټولنه کې د ښوونکي ارزښت څومره چې لازمه ده، څومره چې پکار ده، نه دی شوی. همدوی دي لکه شمعه چې خپل ځان ویلې کوي، خپل انرژي مصرفوي او د ټولنې د روڼتیا په برخه کې د ټولنې د ملتونو د ویښتیا په برخه کې د زړه له کومې او د زړه له صدقه همکاري او قدم پورته کوي. نو د دوی ارزښت باید ځانګړی ارزښت ورته ولرو او ځانګړی پام ورته وکوو. همدغه راز د حکومت لخوا، همدغه راز د نورو نهادونو لخوا باید د ښوونکي ورځ، همدغه راز د ښوونکي هغه معنوي ارزښت، د ښوونکي هغه د ژوند نورې نښوالې باید ټول په پام کې ونیسو، تر څو ښوونکی په واقعي ډول باندې ژوند وکړي او په واقعي ډول باندې څومره چې هغه لازمه ده د خپل د خدمت لړۍ د هېواد لپاره، د ولسونو لپاره لا پراختیا ورکړي او لا یې هم وغځوي. واقعا په افغانستان کې د ښوونکو پر ستونزو باندې که وغږېږو، څومره یعنې دغه دنده ستونزمنه ده. که موږ فکر وکړو هغه لوړپوړي چارواکي د همدې ښوونکي له برکته لوړ مقامونو ته رسېږي، خو بیا هم دغه قشر، دغه برخه څومره د ستونزو سره مخ ده. ما مخکې یادونه وکړه له بده مرغه چې په افغاني ټولنه کې زموږ په افغانستان کې او زموږ په هېواد کې ښوونکي له ډېرو نښوالو او له ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او لاس ګرېوان دي. تاسې فکر وکړئ که چېرې د ښوونکي ژوند موږ د نورو هېوادونو او یا همدغه راز د افغان ښوونکو سره پرتله کړو، دومره فرق به وکوي لکه ځمکه او اسمان. هغوی په نورو نړۍ کې او هم په نورو هېوادونو کې د ښوونکي لپاره یو ځانګړی احترام قایل دی. څومره امکانات چې دولت په واک کې وي هغه ټول ورته مهیا کړي دي تر څو ښوونکی وکولی شي د خپل هغه مسلک په پوره ډول باندې ترسره کوي خو بیا هم هغه څومره چې لازمه ده. نو له بده مرغه زموږ د ښوونکو سره په تېرو حکومتونو کې همدغه راز په تېرو دورو کې ډېرې زیاتې وعدې شوې وې چې دوی ته به یو لنډ مثال زه دا وایم چې د تېر حکومت دا ورته ویلي وو چې موږ به دوی ته ځمکې ورکړو، بیا هم نمرې ورکړو، خو له بده مرغه چې عملي نه کړې. ستونزې بیخي زیاتې دي. همدغه راز هغه د معاش په برخه کې خو بیخي زیاتې ستونزې لري. تقریبا د یو ښوونکي عادي معاش فکر کوم 8000 هم 1000 افغانۍ دی. دغه 8000 افغانۍ او دا که چېرې موږ پرتله کړو د یوه لوړپوړي چارواکي سره، د هغوی معاشونه ډالري دي، په اصطلاح باندې په لکونه افغانۍ دي. نو که چېرې دا ورسره مقایسه کړو او د دې ښوونکي برکت ته وګورو، د همدغې برکت دی، د همدغې هڅې دي چې هغوی تر روزه رسېدلي دي. نو له بده مرغه ستونزه شته په دې هیله چې دغه ستونزې هم هوارې شي. واقعا د ښوونکو لپاره فکري ارامتیا څومره مهمه ده او په نورو هېوادونو په پرتله باندې د افغانستان ښوونکي څنګه ارزوي؟ دغه فکري ارامتیا یې څنګه ارزوي چې دوی ذهنا ارامه دي، دغه په هغه ډول باندې چې دوی غواړي تدریس وکړي، شاګردانو ته کولی شي که د فکري ارامتیا په برخه کې وایم له بده مرغه نه یوازې ښوونکي بلکې ټول افغانان د فکري ارامتیا څخه برخمن نه دي. نو ذهني کشمکش شته دی، د هېواد کې مو روانه جګړه ده، هېواد کې مو انقلاب دی، خو بیا هم دومره چې دوی دي بیا هم کور ودان. زه ورته احترام لرم، زه ورته درناوی لرم. په ډېرو کمو امکاناتو وکولی شل چې افغانستان د ټولنې زیاته برخه د قلم په بله د مشال د دوی راتلونکی روښانه کړي. نو فکري ارامتیا او ذهني سکون به طبعا نه وي، خو بیا هم په ځینو ځایونو کې، په ځینو ولسوالیو کې، مثلا په ځینو هغه ولایتونه چې څه ناڅه د ښار نه لږ لرو پرتو سیمو کې دي، هلته به هغومره کې دغه نه وي، په اصطلاح باندې دوی کولی شي چې خپل هغه مشکل نه وي. خو له بده مرغه بیا هم وایم چې ښوونکي له ډېرو ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. هیله ده چې دغه ستونزې زر تر زره دوی حل شي او وکولی شي چې ځوان ته نور هم خدمت وکړي. واقعا او همداراز که د معارف وزارت باندې خبرې وکړو چې دوی تر کوم حده پورې هغه وړ کسان، اوس صحیح ده
ښوونکي دي هغوی خپل زیار باسي، خو څومره موږ مسلکي ښوونکي لرو په خپله برخه کې چې هغوی په هغه یاده برخه کې زده کړې کړي دي او تلاش یې کړی دی او تر څو دوی شاګردان هم په ښه ډول سره وربوځي. د پوهنې د وزارت برخه کې باید وایم چې دا به ښه وي چې د پوهنې وزارت یو مسؤل کس تاسو ته دا ځواب درکړي. ستاسو معلومات ستاسو د مکتبونو نه د دغه نه څومره چې زه معلومات لرم داسې ښوونکي شته چې د 12 ټولګي څخه فارغ شوي وي او هلته استخدام شوي وي. نو یو کس چې 12 ټولګي نه فارغ وي طبعا کیدای شي هغه د استخدام پر اساس دوی د هغه د ضرورت پر بنسټ دا کار کړی وي. خو څومره چې لازمه ده څومره چې ښه بولم زه وایم چې یو ښوونکی باید حد اقل مسلکي وي، په خپله برخه کې مسلک وي او حد اقل باید د لسانس وي چې له نیکه مرغه فکر کوم دا وروستی پوهنې وزارت کوم د قانون په اساس باندې نور نشي کولی چې څوک د 12 ټولګي څخه فارغ وي او یا هم د ښوونځي کې درس ورکړي نو هغه به 14 کېږي، له هغې نه وروسته به لسانس ترلاسه کوي چې وکولی شي په خپل مسلک کې هغه په خپله برخه کې پوره او که دا 12 هم په مخکې وختونو کې که 15 کاله مخکې موږ وګورو یا هم 10 کاله مخکې موږ وګورو موږ لیسانسه ځوانان نه درلودله، کسان نه وله چې لیسانس واوسېږي ډاکټره واوسېږي. په دې یوه لسیزه کې څومره د دې تعلیمي برخه کې زموږ پرمختګ راغلی؟ ما مخکې دا ونه وکړه چې هغه د 12 ټولګي فارغین چې هغوی د ضرورت پر بنسټ باندې استخدام کړي وو چون هلته به یو اړخه ښوونکي به کم وو همدغه راز لسانس والا یو بل اړخه به دغه زده کوونکي د ګڼو ستونزو سره مخامخ وو، صنف کې به تش ناست وو. نو په تېرو لسیزو کې یا په تېرو څو کلونو کې زه خپله هم د دې شاهد یم چې موږ ته به ښوونکي راتلل د 12 صنف پورې به زده کړې کړې وي. خو له نیکه مرغه په اوس ځوان کې ځوانان مو ماشاءالله ډېر زیات لیدلي دي د علم په ډګر کې د پوهې په ډګر کې همدغه راز تر ډېره کچه پورې دوی لیسانس شته دی. دوی هغه تشه چې هغه ډکه شوې ده او هغه استادان چې وو چې 12 ټولګي کې زده کړې کولې او بیا هم د 12 ټولګي څخه فارغ شوي وو نو هغوی لیسانس شوي دي او اوس خو لیسانس ځوانان ماشاءالله ډېر زیات لري، کولی شي چې د حکومت په دې برخه کې پوره په همدې برخه کې فعالیت شوی دی، کار شوی دی. ډېره زیاته مننه انځور صاحب چې راغلی، زموږ بلنه ومنله. په دې هیله یم چې دغه ورځ نن هم په شاندارو مراسمو سره ولمنځل شي او فکر کوم چې دغه اونۍ کې ټوله اونۍ همداسې په مکتبونو کې لمانځل کېږي. نو هیله ده چې ای کاش مونږ هم نږدې وای چې خپلو د استادانو غاړو ته مو ګلونه وراچولي وای او که ته وتوانېدل نو حتما به دا کار کوې. ډېره مننه، خوشحاله اوسې، الله دې خوشحاله لره. تاسو هم ډېره زیاته مننه چې ملتیا هم راسره وکړله. البته یوه ویډیو همکارانو چمتو کړې، دا وګورئ. د دې نه وروسته بیا هم مصطفی کمال احمدزی راځي، ملتیا راسره وکړئ.